خدای کړې حسامونو رفغانو لس خدای کړې حسامونو رفغانو لس دالمو دوستړی قهرمانو لس تا په دین مین د مسلمانو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په ګډون یو شمېر ولسوالیو کې ګڼ شمېر ځوانان په حرفوي زده کړو بوخت دي. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي په تیرو 6 میاشتو کې د خیاطۍ، موبایل جوړونې او نجارۍ په برخو کې 220 تنه ځوانان روزلي او ټولنې ته یې د خدمت لپاره وړاندې کړل. نو زما محترم و معززو، دا چې زمونږ دغه ملت واقعا یو غیور ملت دی. هیڅ کله هم دوی د خپل د رقیبانو په مقابل کې، د خپل د دښمنانو په مقابل کې سر ټیټی نه دی کړی او نه چېرته غلامي کړې او نه به یې وکړي انشاء الله. دوی خپل دغه میړانه او بهادري د دښمن په مقابل کې دا خپل سرونه، دا خپل سینې دا سپر کړي چې منګه د هغې قربانۍ په نتیجه کې الله کریم خپل هغه مقصد او اهدافو ته ورسولو. زما محترم و معززو، دغه یوه خبره درته عرض کوم. ګورې چې زمونږ دغه ملت، زمونږ دغه څومره ورونه افغانان دي، داسې کور نشته چې په هغې کې یتیم نه وي، داسې کور نشته چې په هغې کې شهید نه وي، داسې کور نشته چې په هغې کې کونډه نه وي، داسې کور نشته چې په هغې کې بورې میندې نه وي. خو چې ګوره دې ته هم ډېره توجه وي. الحمدلله خپلواک هیواد دی، خپلواک نظام دی. امارت اسلامي باید د هغه موږ باید سپورټ وکړو، د امارت اسلامي تر شا ودرېږو، لکه څنګه چې اوس الحمدلله په ارامه فضا کې، د امن فضا کې راټول شوي یو او یو ښایسته ښکلې جلسه منعقد شوې ده د هغه د ورونو په ویاړ باندې چې هغوی د یو عظیم، یو ښایسته ښکلې د تعلم، د زده کړې، د کسب د هغې نه برخمن شوي دي. دا د ویاړ مقام دی. نو دې ته باید موږ ذهن برابري چې نور به د مغرضو کړیو، د جاسوسو کړیو، د غربیانو د هغې به نور نه ښکار کیږو انشاء الله. الحمدلله مونږ لکه څنګه چې دغه مجلس دلته منعقد شوی دی، تقریبا چې 220 تنه ورونه فارغین لرو د مختلفو حرفو څخه چې د خیاطۍ بخش دی. الحمدلله په دې کې 2 کسان فارغین لرو. همداراز د موبایل سازۍ بخش دی چې په دې کې 8 کسان فارغین لرو. او همداراز د نجارۍ بخش دی چې په هغې کې الحمدلله 80 تنه ورونه فارغین لرو. او دوی ته نن ورځ باندې هغه ټولکټ ورته ورکول کیږي، هغه لازم اسباب تر څو دوی آینده کې په عملي بڼه د هغې څخه مستفید شي او ځان ته حلاله نفقه لاسته راوړي. الحمدلله دې ته ورته موږ ښځینه میندې او خویندې هم لرو په مختلفو ولسوالیو کې چې هغوی څه کسانې فارغانې شوي دي او څه چې د هغوی اوس فی الحال په هغې کسبونو کې، د هغې په تعلم کې، په زده کړه کې بوخت دي. چې موږ الحمدلله 2050 تنه ښځینه او نارینه مختلف دوی په مختلفو حرفو کې چې دی دا جلب کړي دي او اوس فعلا هم هغوی په هغې زده کړو کې بوخت دي. او همداراز د ادارې په هلو ځلو باندې او د مؤسساتو په همکارۍ باندې من
دا 2050 تنه ښځینه او نارینه چې په مختلفو حرفو کې دي دغه یو موږ ته مثبته لاسته راوړنه ده. الحمدلله په دې باندې موږ ویاړو. همداراز په تعداد د 208 تنه نارینه او ښځینه فارغ شوي دي او په 2215 تنو ته نور د وړو کاروبارونو زمینه هم برابره شوې ده او په تعداد د 2152 تنه نارینه او ښځینه زمونږ د ریاست د مقام څخه هغوی ته موږ جوازونه ورکړي دي. هغه خویندې میندې چې هغوی په مختلفو اداراتو کې په دندو باندې په وظایفو باندې ګمارل شوي دي نو الحمدلله موږ 2152 تنه چې هغوی ته موږ د جواز زمینه برابره کړې او جواز مو ورته ورکړی دی. همدارنګه د په تعداد د 803 تنه داخلي بېځایه شوي او شاکهکاره ماشومان چې هغوی په شاکه کارونو کې بوخت وو نو دغه موږ د هغې نه ژغورلي او معارف د ښوونځیو ته م تشویق کړي دي هغوی ته مراجع کړي دي. الحمدلله دا موږ دپاره یو ښکلې لاسته راوړنې وه او په تعداد د 532 تنه ماشومان هغوی قضایاو ته رسیدګي شوې ده په وخت باندې او هغوی ته ټولنیز خدمات هغه ورته برابر شوي دي. همداراز هغه ورونه چې هغوی غوښتل چې خارج ته هڅه وکړي خارج ته لاړ شي هغوی بیرته راستانه شوي دي چې هغه تقریبا 8 کسان دي چې هغه بیرته د خپل د فامیل سره د خپل د کورنۍ سره یوځای شوي دي. همدارنګه 2330 تنه ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده په دې ټول د دغه یو کال تقریبا او په تعداد د 12409 کورنیو ته زمونږ وخت باندې هغوی ته مرستې رسیدلې دي هغوی سره مرستې شوي دي نو دا موږ دپاره یو افتخار دی د ټول د ملت دپاره خصوصا د ننګرهار دپاره. همدارنګه 226 تنه ماشومانو ته د وړکتونونو د مدیریت لخوا هغوی ته زمینه سازي شوې ده د تعلیم د زده کړې چې هغوی عملا په زده کړو کې بوخت دي. زمونږ د روزنتونونو امیرت چې په 4 روزنتونونو کې تقریبا ټول 4 روزنتونونه موږ فعال لرو په عموم کې موږ 9 روزنتونونه دي چې په هغې کې 5 غیر فعال دي 4 فعال دي. ان شاء الله عن قریب دغه زیرې باندې به هم ان شاء الله تاسو به ونازول شئ په لنډ وخت کې چې دا کوم غیر فعال روزنتونونه دي نو هغه به هم فعال شي ان شاء الله. نو دا کوم چې فعال روزنتونونه دي په دې کې موږ تقریبا 1381 تنه ماشومان یتیمان چې دا ټول یتیمان دي هغوی په خپل زده کړو کې په تعلیم او په تعلم کې هغوی بوختي زده کړې کوي الحمدلله چې هغوی ته دغه زمینه برابره شوې ده. د دې ترڅنګ چې د هغه یتیمان چې د روزنتونو د زده کړې څخه بې برخې او د سپانسر په برخه کې هغوی ته زمینه سازي شوې ده نو هغوی سره وخت په وخت باندې مرسته شوې ده د سپانسر په برخه کې. نو دا زمونږ هغه لاسته راوړنې دي زمونږ د کار امور اجتماعي د ریاست چې تقریبا په ټول دغه یو کال کې تقریبا چې په دغه کې دغه موږ لاسته راوړنې لرو نو الله کریم دې زمونږ دغه خوشحالۍ نور مزید نور موږ ته د دې خوشحالۍ باندې ونازي. الله دې زمونږ دغه پروسه نور هم قایم او دایم ولري. د حقانی په خبره د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې اوس مهال 2500 نجونې او هلکان موبایل جوړونې خیاطۍ نجارۍ او یو شمېر نورو برخو کې مسلکي او حرفوي زده کړې کوي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي هغه زده کوونکي چې
په دغه ټاکلې موده کې زده کړې بشپړې کړي دوی ته د کاروبار لپاره د اړوند مؤسسې له لورې کاري وسایل هم ورکول کیږي. ورته وخت کې د بېلابېلو ادارو مسؤلینو د کار او ټولنیزو چارو ریاست هڅې وستایلې او له فارغ شویو زده کړیالانو یې وغوښتل چې په پوره رښتینولۍ له زده شوي مسلک ګټه پورته کړي او خپلې کورنۍ ته حلال رزق پرې وګټي. علما فرمایي الله پاک د نیک عمل نه مخکې حلال رزق مخکې کړی دا ولې وجه دا ده اول باید خپل کمال کسب دې نه کار واخلو حلال رزق وګټو نو بیا نیک عمل به کوو بیا به زموږ نیک عمل قبلیږي. دغه کوم کسب چې تاسې زده کړی دی الله رب کریم دې پکې ډېر زیات خیر و برکت واچوي انشاءالله العزیز چې تاسې په اخلاص سره په صداقت سره دغه خپل کسب ته ودرېږئ او د خپل حلال رزق ګټلو دپاره ملا وتړئ انشاءالله الله به ستاسو په دې لږ کار کې ډېر زیات خیر و برکت واچوي. او دې باره کې چا څومره منډه ترړه کړې ده او د خلکو ته حرفوي زده کړې ښیلي دي دا د ملت آبادۍ او د ملت د خوشحالۍ دپاره او د خلکو په پښو باندې ودرېدلو دپاره یو سبب دی. په دغه کې لږ زده کړه ده که ډېره زده کړه ده باید هر یو مرګلی په دې کې دومره کوشش وکړي چې خپل کور ته نفقه پیدا کړي او بل چاته یې ذریعه د کار روزګار وښیي. له حرفوي زده کړو فارغ ځوانان وایي دا پروګرام ورته ګټور دی او کولی شي د پروګرام له بشپړولو وروسته واړه کاروبارونه پر مخ یوسي. نوم فرهاد الله دی او د اسي مؤسسې د نجارۍ د حرفې څخه فارغ یم اوس مهال او اوس کولی شم د دغه حرفې په برکت څخه کولی شم چې خپله کورنۍ ته حلال نفقه لاسته راوړم او نور شاګردان هم وروزم. نو د کار او ټولنیز چارو ریاست څخه ډېره مننه کوم چې دغه حرفې په لاره اچولې دي او نور هم د حرفې ته د دوام ورکړي چې د خلک خپل مسؤلیت وپېژني کړي. خدای کړې حسام نور افغان ولس دا له مودو ستړی قهرمان ولس دا په دین مین د مسلمان ولس خدای کړې حسام نور افغان ولس خدای کړې حسام نور افغان ولس دا له مودو ستړی قهرمان ولس دا په دین مین د مسلمان ولس خدای کړې حسام نور افغان ولس خدای کړې حسام نور افغان ولس. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم ابراهیم د صاحب نور زیم د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د موبایل د حرفې یو تن زده کوونکی. نو شپږ میاشتې زده کړې مې دلته وکړلې اوس کولی شو چې خپلې کورنۍ ته حلال رزق پیدا کړو. له دولت څخه مو دا غوښتنه تر څو په دې برخه کې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. راوله بهار په دې خزان ولس راوله بهار په دې خزان ولس خدای کړې حسام نور افغان ولس دا له مودو ستړی قهرمان ولس دا په دین مین د مسلمان ولس خدای کړې حسام نور. د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین دغه راز وایي تر دې دمه یې 2215 ښځینه او نارینه زده کوونکو ته د وړو کارونو زمینه برابره کړې او پر کار بوخت دي او همدومره نورو هغو ته یې د کار جوازونه ورکړي دي.